السلام علیکم ملګرو او بچی مې امید چې ښه به یې په دې سایډ باندې بهترین دا ویډیو تاسو وینئ چې یاره سلمان خان د انډیا کوم هیرو چې دی راغلی دی سعودي عرب ریاض ته پای کې چې کومه شو ده نو دا د ریاض مطلب د سعودي چې کوم حکومت ته هغه را جوړه کړې ده او غواړي دا چې یاره مطلب دا د شوګانې به کېږي سینماګانې وغیره تاسو ته چې پته ده چې کال په کال باندې څه نه څه نخرې راوباسي نو ډېر ملګري چې کوم دی په دې باندې خفه دي بلکې خاص کر زه وایم چې یاره مسلمانان ملکونه کوم چې غیر مسلمه دي هغوی خوشحالي کې چې یاره مسلمانان نور هم کمزور شي تاسو له پته ده نو یقینا په دې باندې ډېر زیات خلک چې کوم دی خفه دي او دا په یو داسې ملک کې چې هغه ملک هم د دې خنزیر نه چې کوم دی خلاص نه شو دا کوم حکومت چې اوس راغلی دی په سعودي عرب باندې ځکه چې دا داسې یو پاک ملک دی چې په دې کې ښایسته پیغمبرانو صحابو هغوی پکې قدمونه ایښودي دي هغوی پکې خپل ژوند کړی دی او د په دغې ملک باندې چې کوم دی داسې پاشیانې دا اوس دا یو خبره بل هم چلیږي چې یاره د یو داسې ښار بل جوړوي مطلب دا دی چې هغه ځای کې به فحاشي کېږي څومره مطلب ستا څه زړه غواړي هغه به تا ته میلاویږي یعنې شراب او جینکۍ وغیره نور چې څه قسمه غلط کارونه دي هغه به په هغه ښار کې چې کوم دی کېږي په هغې به هېڅ قسمه پابندي نه وي نو دومره دی وغورځېدو چونکې نو ټول ملګرو ته خواست چې الله پاک ته تلول هدایت وکړي چې د داسې قسمه کارونه چې کوم دی دی واوړي ځکه چې دا د داسې ملک سره او بیا څنګه چې ما تاسو ویلي چې دا ډېر یو مقدس ډېر یو پاک ملک دی په دې کې داسې زیارتونه دي یاره مکه مکرمه ده پکې ښایسته ښایسته ښارونه دي پکې او داسې ښایسته ښایسته روضې دي پیغمبران دي پکې مقام ابراهیم دا ټول مطلب دا داسې مقامات دي چې هغه د ستاینې وړ دي د هغې لاساني نشته د داسې ځایونو او په داسې ملک کې چې کوم دی دی دا پاشیانې خوري دا د دښکې نو الله پاک به زه وایم چې یاره دته ډېر زیات صبر کړی دی ځکه چې یاره داسې ملک دی چې څنګه ما وایي په هغې کې پیغمبرانو او صحابو پکې قدمونه چې کوم دی ایښودي دي هغوی پکې خپل ژوند کړی دی او د دغه ځای نه چې کوم دی قرآن مجید مطلب په دغه ملک کې نازل شوی دی د دغه نه بیا دین راخور شوی دی قرآن مجید چې کوم څه دی هغه د دغې ځای نه چې کوم دی خور شوی دی او دی پکې دا قسمه چلونه چې کوي دا ډېره ناروا ده د دغه ملک سره د دغې پیغمبرانو سره مطلب د دغه صحابو سره ډېر زیات ظلم دی د دغې ځمکې سره چې یاره مطلب څومره دی غواړي چې یاره پاشي او دا دې پکې کېږي نو دا ډېره غلط کار ده کړی دی او ډېر خلک پرې ډېر زیات خفه دي ټول ملګرو له خواست چې لاول به دته مطلب دی د هدایت سوال په مانځه کې چې یاره الله پاک دې خنزیر ته هدایت وکړي چې یاره دا سیزونه دا شوګانې دا پاشیانې دا چې کوم دی دا اړې دې ټولې بندې کړي او که چېرته نه بندې نه بیا د الله پاک تباه و برباد کړي تاسو ټول وایي چې امین ویډیو ډېره شیر کړئ ملګرو د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه په دې شو په دې سایډ باندې دا ویډیو چې کومه تاسو وکړه دغې باندې به اواز ځکه نو چې دا ټولو ملګرو کتلې ده او بار دا خوند نه کوي خو مطلب دا د ملګرو د یادګارۍ لپاره ډېر ملګرو چې کوم دی وټساپ باندې دغه لینک رالېږي د دې ویډیو چې یاره دا وګوره په سعودي عرب کې دا شوګانې سټارټې شوې دا پاشیانې شروع شوې او تاسو په هر څه باندې ویډیوګانې کوئ په دې باندې ویډیو نو دا د دغه ملګرو د زړه لپاره چونکې دا زړه منیم نه څوک چې یاره بار دا ویډیو پلی کړي چې دا وګوره په داسې مقدس ملک کې چې کوم دی داسې غلط ډانسونه او داسې څیزونه چې کوم دی شروع دي توبه استغفار ملګرو ویډیو ډېره شیر کړئ ټول وایي لعنت په دغه خنزیر د سعودي په دې حکومت باندې ډېره مننه